الله رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي وایي څلور شیان د کمبختي علامې دي. که په یو انسان کې څلور شیان راغلل دا سړی کمبخته انسان دی، کم نصیبه انسان دی. یو هغه سترګې چې اوښکې نه تویې وي د الله د بیرې څخه، دا د کم نصیبۍ و د کمبختۍ علامه ده. یو هغه زړه چې د خپل غفلت څخه الله تعالی ته بیرته رجوع نه کوي، بس همیشه په غفلت کې ویره او وهم د انسان سره نه ورسره، دا د کمبختۍ علامه ده. دریم د کمبختۍ علامه ډیر امیدونه ساتل. دا هر انسان په خپل ګریوان کې وګورو، انسان دا فکر کوي چې دا خو زما د کمبختۍ علامې دي. د الله څخه ډیر نه ژړېدل دا د کمبخت انسان علامه ده. او زړه همیشه په غفلت کې د الله تعالی طرف ته نه متوجه کېدل دا د کمبخت انسان علامه ده. او ډیر امید ساتل، ته ودرېږه وخت لا پاتې دی، امید یې وي، دغه یقین یې نه جوړېږي چې زه به بس ما سبا او بل سبا رخصتي ده، امید یې ډېر زیات امید. دا هم د کم نصیبه انسان د کمبخت انسان علامه ده. او بل څلورمه د کم نصیبۍ و د کمبختۍ علامه د الله رسول فرمایي حرص پر مال باندې، چې مال سره د انسان ډېر تعلق وي، چې مال ډېر کمه مال ډېر کمه اندازه و حد یې ولاړ شي ورک شي، دا هم د کم نصیبه انسان علامه ده. علامه قرطبي صاحب رحمت الله علیه دا حدیث را نقل کړي. دوستانو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم و ژوند ته که موږ وګورو، اصلا زموږ د رهبرۍ سپاسالاران هغوی وه. او صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د نبی کریم علیه الصلاة والسلام څخه داسې فیضیاب سول، داسې د الله د نبي څخه د هدایت دوی براه راست واخیستي چې د دوی بیلګه په نور انسانیت کې نشته. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې کله د الله د نبي دعوت ته لبیک ووایه، بیا یې دنیا نه پېژندل، بیا یې آخرت و سترګو ته داسې حاضر ودروئ چې بس په دا فکر کې و چې سهار به زه یم او که به در ماښامه پورې به ملا ژوند پاتې، ګرد تیارې کاملا د آخرت لپاره شو. عبادت خلقو هیر شو، هوس تر عقل وړاندې د عزت له خلقو هیر شو، هوس تر عقل وړاندې د عزت له خلقو هیر شو.